د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ او صنایع خونې د دواړو هیوادونو له چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو لارو کې تر 10,000 زیات بند پاتې کانټینرونه د سمدستي خوشي کېدو زمینه برابره کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه کانټینرونه له 100 ورځو زیات وخت کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو دروازو د تړل کېدو له امله بند پاتې دي. یادې خونې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام د دواړو هیوادونو سوداګرو او سوداګریزو ټولنو ته درانه مالي زیانونه اړولي او تر دې دمه یې د میلیونونو ډالرو اقتصادي تاوانونه رامنځته کړي دي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ او صنایع خونې ټینګار کړی چې د سوداګریزو لارو سمدستي پرانیستل د لا زیاتو زیانونو د مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ساتنې لپاره اړین دی. از نظر علم اقتصاد بسته ماندن هر روز مرزهای تجارتی میان دو کشور سبب پایین آمدن درآمدهای گمرکاتی و سبب کاهش حجم تجارت میان دو طرف میگردد که طی 3 ماه گذشته میلیون ها دلار به هر دو جانب خسارات مالی رسیده است. همچنان مرز تجارتی افغانستان و پاکستان نه تنها مرز تجارتی بوده بلکه راه ترانزیت نیز می باشد که با بسته شدن مرزهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان صدها شرکت ترانزیتی، صدها دریور و صدها نیروی کار با بیکاری موقت مواجه گردیده است. په همدې حال کې د پولیزو لارو اوږدمهاله تړل کېدل په پاکستان کې د خیبر پختونخوا د اقتصاد پر وضعیت هم جدي منفي اغیزې کړې دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت د فعالیتونو د ودې له امله د دې ایالت د زیربناو د پراختیا لپاره د مالي عوایدو په شدت کم شوی دی. د راپورونو پر اساس خیبر پختونخوا یوازې د روان مالي کال په لومړیو 7 میاشتو شاوخوا کې 3.4 میلیارډ روپۍ زیان کړی. د دې ایالت چارواکو خبرداری ورکړی چې که له افغانستان سره سوداګریز فعالیتونه همداسې بند پاتې شي نو د سیمې پر اقتصاد به یې منفي پایلې لا ژورې او پراخې وي. دا ټول په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستلو لپاره باید لازم تضمینونه ورکړي چې د دې لارو څخه د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.